سلامونه دوستانو، نن یو نوی درس سره بیا تاسو په خدمت کې. په ننني درس کې به موږ تاسې د کورنۍ یا د فامیل د غړو یا د اعضاو د نومونو په هکله زده کوو. نو راځئ شروع کړو. دی فامیلیه کورنۍ یا فامیل. دی الټن والدین یعنی مور او پلار. der Vater پلار. die Mutter مور. die Großeltern بابا و نی. der Sohn زوی. die Tochter لور. der Enkelsohn لمسی یعنی الکسی. die Enkeltochter لمسی یعنی جنۍ سي. هماغه زون او توخته ویل کېږي خو انکل ورسره اضافه کوو. تنا زون که وایو زوی ته وایي او که انکل زون وایو لمسی یعنی د زوی. او توخته چې د لور ده دی انکل توخته لمسی راځي. der Bruder ورور. په اکثره ځایو کې موږ تاسې مشوش کېږئ چې Bruder له نورمال یو سره ولیکو که او mit umlaut سره. او mit umlaut سره چې ولیکل شي دا دوهم سما لیکلی ده، دا جمع ده یعنی پلورال فارم ده یعنی ورونه. یو چې ولیکل شي په ساده یو سره هغه Bruder یعنی ورور. Bruder هغه ورونه راځي. چې ارټیکل یې فرق کوي په څلور واړو حالاتو کې. هغه به بیا په آینده کوم درس کې انشاءالله سره زده کړو. die Schwester خور. der Neffe وراره. die Nichte وريره یعنی جنۍ. die Ehefrau ښځه. der Ehemann خاوند یا میړه. der Onkel تره یا کاکا. die Tante د تره ښځه. der Cousin د تره زوی ته وایي. دلته فکر وکړئ دوستانو دا څنګه چې لیکل شوی هماغسې ویل کېږي نه، یعنی کوزین نه ویل کېږي. اکثره خلک دا کوزین وایي، دا اشتباه ده. دا اصلا یو فرانسوي لغت ده او کوزان ویل کېږي. کوزان یعنی د تره زوی. که چیرې موږ او تاسې دا جمع کوو او یا د تره لور چې کله وایو یعنی د ښځې لپاره استعمالوو بیا کوزین ویلی شو، خو د تره زوی ته کوزان ویل کېږي. کوزان په یاد ساتئ، کوزین غلط ده. کزن په انګلیسي کې بیا ورته وایي که نه، خو دلته په آلماني کې تلفظ فرق کوي. دی کوزینه د تره لور. د تره لور کې موږ کوزینه ویلی شو، خو د تره زوی ته کوزان ویل کېږي. مننه.